چې کومه زنانه څلور کاره کوي کنه باس وام چې دا بس کلکه مؤمنه ده کلکه دې دپاره دا پوره دی اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام د فرض منځ اهتمام دا ضروري خبره ده فرض منځ کې د چا سرم زنانو سمجوته مکوئ مه د خاون مه د بچو فرض منځ د خاون د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې چې ړومبې زنانو تلې ته ودرې نو ړومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا دې خاون نشي خلاصولی بیا دې رشته دار نشي خلاصولی اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام او وقت کې منځ کول په ډبلو کپړو کې منځ کول او دنده په کوټه کې منځ کول چې مانځه ته سړی په هولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې ځان ته به یې سالن کړپی مې خوا ته ورته مسله ور واچوي زه دا غوښه به ورته خوري نه شي زه به ورته مونځ وکړم په مانځه کې به کې کوکر سي کوي دا مونځ دی په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي دا مونځ دی نه چې د مانځه ټیم شو آزاد اوش باس او د سکو دروند لباس واغوله او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه مونځ د رب سره ملاقات منځ د الله په دربار کې حاضری لګول دي وای دا هغه منځ دی چې د ټولو نه ړومبې به زمانه د دې فرض منځ تپوس په میدان محشر اولنۍ خبره دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام کړي په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي په نرو کپړو کې مون نه کښي ښه چې ولاړه په مانځېړو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ کېږي نه مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نه نو دروند لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاون په حقونو کې راځي ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي دا پې د خاون حق دی حق دا د خاون حق ځای کوي چې دا د پردې اهتمام نه کوي یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتل دریم د خاون رضا اغستل خاون رضا کول خاون رضا کول د خاون د رضایي چې خیال ساتي دا زنانه نه ده خبر اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم زم اول د خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کومه ته خوشحاله که ته نه یې خوشحاله نو چې د تهجدو په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي نو که خاون وایي چې تهجد مه کوه او ماله چاپي کوه نو دله چاپي شو د تهجدو په ټیم کې دله خپې مالش کوه د تهجدو په ټیم کې دله خپې مالش کوه نو د خاون رضا اغستل زکا دا خبره کوم چې د خاون حق ړومبې دی د نوافلو نه د خاون حق ړومبې دی دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلي روژه نیسي او خاون یې په کور کې اول به د خاون نه اجازت غواړي خاون ورته نه به نیسي نفلي روژه سبا زما خیال به ساتي زما خدمت به کوي شریعت ورته وایي مه نیسه نفلي روژه د دې خاون خدمت دا خبره ښه په دلیل کوم په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تپوس کېږي عن صلاتها د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبې د زنانه نه د ټولو نه ړومبې به د فرض منځ تپوس کېږي چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته بیا تپوس د نفلي روجو نشته بیا تپوس د تهجد نشته دویم تپوس دارک د خاون د حق دی اول فرض منځ دی بیا د خاون حق دی نو د خاون حق په نوافلو مقدم دی په تهجدو مقدم دی په نفلي روجو باندې د خاون حق مخکې د خاون رضا به علي دویم تپوس پتا نه د خاون د رضا کی زنواب نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأت ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ نبی علیہ السلام فرمائی چې کومه ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راض خاوند ترې نه رضا و
خزه وفات شولا او خاون ته ناراضو باغه خزه وفات شي خلق د ډیر تهجد ذکر کوي ډیر تهجد گزار وا ډیر نوافل ډیر صدقې ورکول خو خلق وای خاون ته نه خپو د دې معاملې ګرانه چې خاون ته نه خپو د دې معاملې ګرانه پریوس د دې معاملې ګرانه خزه وفات شولا وزوجها عنها رازن نفلی منزونو ذکر نو د تهجد نو نفلی روجی نوی خو یو خبره چلیده چې خاون ته نه ډیر رضا د خاون د رضا خیالي ساتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دخلت الجنه داخذ جنت تلا چې دی بسرست د خاون رضا چلیده مونږ د نفل اورو د تهجد اورو د نفلی رجوع اورو خدا نورو چې خزه وفات شي ورست بس د خاون رضا چلی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها او دا د ژوند ملګریم دی او د جنت ملګریم دی ها د ټولو نړومبه عمل په عرش نکاح شوی ده او د ټولو ناخیره فیصله به پس کیږي په نکاح وکیږي خزه به د پلار سره جنت ته نه زیره چا سره به جنت ته زی خاون سره ها بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها بیبی عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی تا نه غوړې ویول نه نه غوړې وی زما پلار امام الانبیاء دی انبیاء سردار دی ستا پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی نو زما پلار ستا د پلار نه غوړې نو زتا نه غوړې ما بیبی عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمای زه د نه غوړې وی ولی وی غورواله د اخرت غورواله دی بیبی فاطمه اگر چې ته د امام الانبیاء لوري خو ته په نکاح کې د علی رضی الله تعالی عنہ او زه اگر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوري ما خو ستا د ابا جان په نکاح کې زه یم نو ته به د علی رضی الله تعالی عنہ سره جنت ته ځې زه به ستا د ابا جان سره جنت ته ځم جنت ته به سره زه ځم نو ښځه به د خاون سره جنت ته ځي موږ یو مولوي صاحب هغه ما تقریر کې ویني یو مشر بابا و د ښځې نه به تنګ شوی و نو وی چې دا د پلانکو مور بالتم یې نه به زالتم نه خلاصېږم وی ما ورته وی چې دا به هلته د پلانکو مور نه مړه دا به هلته د اویاو حرو سردار یې ښه دا بیبي دی دی به هلته اویا جوړې اغوستي او په اویا جوړو کې به یې دنده پنډۍ ښکاري او په پنډۍ کې به یې دنده تا ته نلې ښکاري نو ته به چې اویا جوړي نو دی کې به پنډۍ څنګه ښکاري و د خدای ساده بنده د جنت جوړی دی خدا نه دی کنه هغه د نور جوړی دی به ډمبر نه جوړی دا جوړی ډمبر جوړی کنه نو ته د جنت نعمتونه په دنیا قیاس کوي چې اویا جوړی غوستي خو وسم ډمبر جوړ کړي ساده بنده د جنت جوړی دی هغه د نور جوړی دی هغه به ډمبر نه جوړی پاغه کې بدن د پنډای ښکاری او په پنډای کې بدن د نلې ښکاری ښه بهر صورت نکاح د 1,40,000 انبیاء کرام سنت تی نبی علیہ السلام زوانانو ته تقریر کو وی یا معشر الشباب ای زوانانو اق تقریر درته کوم کوم چې نبی علیہ السلام زوانانو ته کړي وو وی یا معشر الشباب ای زوانانو هی تاسو ته وامخه ای لوندانو ای لوندانو من استطاع منکم الباءة فلیتزوج د چا چې د نکاح طاقت وي هغه نکاح وکړي ځوانانو نکاح وکړي چې د چا طاقت شته تاسو طاقت نه دی پیژندل ورګه وای کور کې ټایل لګوم بیا به بچ او ټایل پکې نشتا په طاقت کې ټایل نشتا ورګه کور پلیستر کوم یاره دا پکیم نشتا ورګه پینځه تولې کار یاره دا پکیم نشتا ورګه درې میخې بالالوم دا پکیم نشتا دا خو نشتا طاقت ستوي چې په صحت روغ دی په صحت روغ دی دومره یو کوډګۍ کتلی شي چې د بیبي سامان پکې محفوظ کولی شي اگر چې پردی دی او په لاسو خپو روغ دی بیبي له سحر او ماښام روټۍ پیدا کولی شي بس د طاقت ته فلیتزوج ځوانانو څه وکئ نکاحونه کوئ ښه چې د چا دا طاقت بس نکاح وکئ فایده به څه وشي فانه اغض للبصر واحسن للفرج
سترګې به مخکته شي، شرمګاونه به محفوظ شي. که د بچي سترګې د ښکته کوي که نه، وایي چې دا ښکته شوې، دا په حج نه ښکته کېږي، دا په عمره نه ښکته کېږي، دا په علم نه ښکته کېږي، دا نه ښکته کېږي، دا په تبلیغ نه ښکته کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي نکاح ولو که چې سترګې ښکته شي، چې بیا فیسبوک یې نه ګوري، بیا ډرامې به نه ګوري، بیا به فلمونه نه ګوري. بس بچي له واده وکړه. ما ته هلک ټلیفون وکړو، په ټلیفون یې ما ته وې ماله یو وظیفه راکړه، ماله د شپې خوب نه راځي. ما ورته مې واده ده، پلار ته دې ووایه چې واده دی له وکړي. وی صحیح وایم یا پلار له ټلیفون میله وکړو. پلار یې ما بالکل مې ورته ویلي د وی ماله د شپې خوب نه راځي. ما ورته واده وله وکړه چې د له خوب ورځي. اوس زه کلي ته تقریر له لاړم، د واده پروګرام او ما ته پته نه وه هغه واقعه د اقې کلي وه، جما هلته بیان کړله. اوس هغه لک هم ناست و، پلار هم ناست و. چې ما تقریر ختم کو هغه لک پاسېده، وی مولي صاحب دا مې پلار دی، زه هغه هلک یم. وی ته ته مخامخ وګوره، وی دی ماله اوس هم واده نه کوي. پلار زما بس که نور که نه چې بیا دې د مټ نه نیسي ودرېږي. وکوله واده فانه اغض للبصر. یاد ساتئ چا چې د واده دپاره قرضه وکړله، بچي له واده کو څه یې وکړله؟ قرضه. زما دا خبره ځان سره ولیکئ، دا ولیکئ چا چې د واده دپاره قرضه وکړه او بچي له واده وکړو، دا قرضه به داسې ختمیږي چې دی به پرې نه پوهېږي. ښه ځکه رب العالمین وایي په دې قرضه کې زه د دې بنده سره امداد کوم. د واده قرضه الله وایي زه په ختمول. مړه ودونه وکئ. فانه اغض للبصر واحسن للفرج. وی ومن لم یستطع، د چا چې طاقت نه به څه کوي، طاقت یې نشته دی، فعلیه بالصوم. بیا روجي ونیسئ. ښه شروع وکئ د سبا نه. د چا د واده طاقت نه هغه څه نیسئ؟ روجي نیسئ. فانه له وجاء، روجي ونیسئ. یو طریقه درته ښیم د واده کولو. ښه تاسو له والدین واده نه کوي، نن چې ورشي که نه ماسخوتن سملې وای امي، مور ته امي وای، دیدی وای، بیبي وای، بس هر څه چې وای، که امي وای، که دیدی وای، که بیبي وای، دا ټول نومونه په خپل ځای. خو زما یو نوم به یاد ساتئ، مور دا د جنت دروازه ده. ګورئ ښه بچیه، دا نوم به نه هېروئ. ښه پلار هم د جنت دروازه ده. ښه امي ابو دی، ابو امی دی، خو د جنت و دروازیم دی. ګورئ دا نوم به نه هېروئ. ښه دا امی د جنت دروازم ده، دا ابو د جنت مینځنۍ دروازم ده، دا به نه هېروئ. نو وایي مورې سبا که خیرې مې د نفلي روجي اراده ده، بیا مې پېشمني له پاسوه که خیرې روجه به نیسمه. نو پېشمني له به دې څوک پاسوي؟ مور به دې پاسوي که نه؟ روندار خو تا نشي پاسولی پېشمني له. نو چې مور تا پاسې په پېشمني د له چای روټۍ پاخه کړي، ټیک شو. او سبا ماښام ته بیا ورشي، امي بیا مې د نفلي روجي اراده ده، انشاءالله پېشمني له بیا پاسه. ښه چې یوه هفته د پېشمني تیار کړي، بله ورځ به ویلې چې یاره دله د واده زه فکر کوم، زما به بل کار نه وي، خو زه به دله پېشمني تیاروم که نه. نو مور بیا پېشمني تیارولی شي، نو په خپله به درله واده وکړي. دا طریقه ده. ښه ټیک ده. ما یو تقریر کې ویلو، ما دا پلار په څه شو چې دې بچي له واده ونه کړي. زموږ مدرسې ته یو لوی عالم راغی، شیخ الحدیث، بچی ورسره و. هغې بچي ما سره ګپ لګوي، مولي صاحب زه ستا تقریر دته په مخ اورم، وی ته یې یېره یې پلار یې یادو. وی تا وی چې دا پلار په څه شو چې بچي له واده ونه کړي؟ پلار چې ورته داسې وکاته هغه هم سټه ده سټه. وی ستا خبره صحیح ده، خو په تاوه شامي لیکلي دي چې کله پلار ته ضرورت وي نو لومبی به بچي پلار له واده کوي. وی ما ته ضرورت دی اول ما له وکړئ، بیا به زه تاسو له کوم. ښه نو که پلار ته ضرورت وي نو اول پلار له کوئ، بیا به وروستو تاسو له کوي. ګورئ ښه دا هم د فقې مسله ده. بهر صورت فانه اغض للبصر واحسن للفرج. د نکاح سره حیا پیدا کیږي، معاشره کې امن پیدا کیږي، دا ځوانۍ به محفوظ شي، دا سترګې به د الله دیدار ته پاکې پاتې شي، دا سترګې به تصویرات نه ګوري، دا سترګې به ډرامې نه ګوري. که کور کې حیا غواړي، د بچي او د خور او د مور او د لور تمیز برقرار کول غواړي، نو بچو له په وخت باندې ودونه وکړئ. ښه بچو له په وخت باندې
ودونه وکئ او چې 10 کالو تم بچي ورسي نو د بسترو ځایونه وله جدا کئ ښه یو ورور او خور په یو کټ کې به نه سملي ښه بچی به د مور سره نه سملي چې 10 کالو ته ورسید ښه دورونه به هم نه سملي باز نبی علیه السلام فرمایي چې 10 کالو ته ورسیږي د ملاستې ځایونه وله بیا جدا کوئ دی کې نقصانات دي نقصانات معاشره کې نن ښکاره شوي دي بس جدا یې کوئ او د نکاحونو ترتیب ورله شروع کوئ موږ به دا دعا کوو چې رب العالمین د دې هلک دا نکاح الله دې پکې ډېر خیر او برکت ورواچي چې دا دومره سپین روبي او علما او مشران یې راجمع کړي دي او د شریعت مطابق خپله نکاح وکړله الله دې ول ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي او والد صاحب وفات شوی دی الله دې د هغه مغفرت کامله نصیب او زه صرف چې څوک واده وکړي وامنمه د ښځې به ډېر خیال ساتي ډېر خیال چې څومره ساتلی شي ساته خو مور ګورې مور ده پلار پلار دی هسې نه چې د واده نه پس چېرته د مور او پلار نه لاس ونه وینځي بچیا ګورې لاس ونه وینځي ګورې بیا به خوشي کور ته را دنده کېږي او مور به نه ګورې ښه مور او کور بچو کور مور دا د کور نوم دی ښه مور او کور چې مور نه که نه کور به نه ښه نو چېرته د مور او پلار نه پکې لاس ونه وینځئ ښه ښځه په خپل ځای او مور او پلار په خپل ځای رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا پیدا کو وی دا ګوډ حدیث مبارک کې راځي وی دغه شیطان دې ګوډ شیطان لپاسي وی با سره غاړه غړی سلام وکوي کار پکې تو دا نور خو اصلیږي غرضی کار تو کو چې د ښځې او د خاون په مابین کې د اختلاف پیدا کړو نو د ښځې او د خاون اختلاف د دې اثر په کور وشي په الواد اول د دې اثر کیږي الواد تربیت تباہ و برباد دویم اثر په محله وشي دریم اثر په کلی وشي څلورم اثر په ټوله علاقه باندې کیږي دا به نه وایي چې دا زما د ښځې اختلاف دی ستا د ښځې او د اختلاف اثر اول په بچو شوی دی په غونډه محله کې دی په غونډ کلي کې د هغې اثرات خواره دي دا دومره ناکاره ګناه ده په دې شیطانان غاړې میلاوي نو په کار نه ده ښځه او خاوند دې حتی الوسع کوشش کوي چې کلم اختلاف راځي سمدستي دی ختموي چې دا خو د شیطان د خوشحالولو ذریعه ده څه ولې شیطان خوشحاله نو زد دی ننیسی او دا اختلاف تی ختمی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت ورتوی دیر ستر عالم تیر شوید اغا یو بہترین نسخه لیکلی دا وی زه یو مثال درکام کدا خز او خاون یاد ساتن چری با اختلاف رانش خز او خاون کی با اختلاف نرازی کدا یاد ساتو مثال لیکلی دی وی د باغ مالکو اغا باغ تراغه د باغ نوکر تیوی مال یو میوه رو شو کوا راتب او د باغ نوکر به میوه شو کوله ټیم په ټیم دا د دې مالکانو عادت یو ورځ دا مالک راغی دی نوکر ته وی مال میوه وشو کوا نوکر چې میوه وشو کوله او مالک لی ورکړله مالک چې یو څو چکه وکړه نو هغه ډېره ترخه وه نو مالک خو نشوه خوړلی نو دې نوکر لی ورکړه مطلب یې دا چې دا میوه ګزاره که ډېره ترخه ده هغه نوکر په هغې میوه لیګیا دی خوري د د ارتاولو دپاره ورکړله او نوکر یې خوري دا مالک ترنه تپوس کوي وی دا میوه خو ډېره ترخه نه ده وی ولې نه وی ته یې ولې خورې دا ته ولې خورې هغه نوکر یوه عجیبه خبره کوي وی ای مالکه ته چې کله میوه نور کله اخورې نو ماله ترې راکئ هر ورځ د دې لاس نه ماته میوه میلاویږي نو چې کلم میوه راکئ نو هغه خوږه میوه ته چې ماله کلم راکئ نو هغه خوږی نو نن چې ترخه رالله ما وی دا هغه لاس دی چې هره ورځ خوږه میوه راکئ نو خیر دی که نن د هغې لاس نه ترخه میوه راله نو هم به یې زه برداشت کړم ځکه دا هغه لاس دی چې هره ورځ خوږه میوه راکئ
اشرف علي تانوی رحمت الله علیه دا رکوټې سړی نه و. هغه وایي که د خاوند دا سوچ وکړو چې هره ورځ سالن په ټیم تیاریږي، هره ورځ زما پیزار په ټیم تیاری، هره ورځ زما جامې په ټیم اسری کړي، خیر دی که نن سالن کې مالګه ډېره شوله. دا هغه لاس دی چې هره ورځ ترې نه برابر سالن میلاویږي. دا هغه لاس دی چې هر ټیم ماله کپړې په ټیم اسری کیږي. نن خیر دی که بې ټیمه رالی ایبه دا هغه لاس دی چې هره ورځ خواږه میلاویږي. نه که د خاوند دا سوچ کولی نو ده به جنگ نه جوړو. داسې که د ښځې سوچ کولی چې د خاوند دا حلال او حرام ته چې دی نه ګوري او دا د ملکونو نه چې ورک دی په ملیشه او دوبو کې ناست په دې حالت کې ناست دې بچو له او ښځو له مزدوري کوي. نه که دې ښځې دا سوچ کولی چې هره ورځ هره موقع دته ما د پیسو ویلي ده رالیږلي دي، زما هره مطالبه ده پوره کړې ده، نه خیر دی که نن ما د جوړې وي ده رانه وړه نو خیر دی ای به هره ورځ یې راوړې ده. که نن یې رانه وړه نو دا هغه لاس دی چې هره ورځ ترې خواږه میلاویږي، نه خیر دی نن دې ترې تارخه میلاو شي. نو مونږ او تاسو د یوې ورځې په ترخو باندې د ټول عمر خواږه ییر کو، نو داسې نه ده پکار. دې باندې شیطان ډیر خوشحالیږي. حتی الوسع کوشش کوئ خپلو بیبیانو سره ښه روابط ساتئ. په دې بنیاد که روابط ورانوم نو شیطان خوشحالیږي. او علما وایي ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی تاسو کې د ټولو نه ښه سړی غوره سړی څوک دی؟ صحابه ورته وی چې کم سړی د خپلې بیبي سره ښه دی په ټوله دنیا کې غوره دی. مونږ الټه یو، په بار د هر چا سره ښه یو، چې کور ته رادنده شو نو بیا په تندي باندې 12 بجې بیبي سره روابط ورانی. دا ښه سړی نه دی. د دواړو جهانو سردار وی ښه نه دی، زه دته ښه نه وامه. د احادیثو په ذخیره کې به دا اخلاق چرته ونه ګوري. که ته ښه سړی جوړېدل غواړې ړومبې شروع به د خپلې بیبي نه کوي. چې د بیبي سره ښه سړی شوې د دواړو جهانو سردار صحابه ورته وی تاسو ټولو کې زه غوره یم، ځکه چې تاسو ټولو کې زه د خپلې بیبي سره ښه یم. نو بهترین اخلاق دا دی چې هغه ستا د کور نه شروع شي. ما طارق جمیل صاحب نسوات اجتماع کې یوه خبره اورېدلې وه، بیا مې یو کتاب کې وموندلم. هغه دا خبره کړې وه وی چې کله د نیکو تول بندله کوي نیکی تلل شي، نو وی ړومبې به پکې د بیبي سره ښه تعلق د خاوند څومره وی اول به ولادات تلي. نه که دی وتلو خو خبره ګرانه ده، ټول به پکې بیا ګیر یو. نو که مونځ رالاول ونه تلی وی چې اول دله دا کلیرینس کو چې د بیبي سره د ښه تعلق څومره، نو بیا به دې کې ډېر ناکامه راشو. نو د دواړو جهانو سردار فرمایلی دي وی غوره په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه، نو دې سره ښه روابط ساتئ. دا د ښو اخلاقو نښه ده. اشرف علي تانوی رحمت الله علیه له یو سړی راغی، ورته وی زه دومره بهادر یم، خپله بهادري ښودله. وی د کور نه ډېره موده پس وتلی وم، ډېر اوږد سفر تلی وم، چې وی کور ته رالمه نو زه دومره غیرتي یمه چې دومره ورځې مې په بار ایستلې وي، او چې کور ته رالمه نو ښځې مې رانه تپوس هم نشو کولی چې ته چرته تلی وي. بس غلی غلی ناسو تپوس جرأت یې ما نه نشو کولی. وی دومره بهادر یمه. اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ورته وی نن دې زما په مخ کې د دې صفت ذکر وکړو، خدا زما په مخ کې بیا ذکر نه کی. وی دا تا چې کم خوی ذکر کو دا د درندگانو خوی دی. دا خو چې کور ته درنده را دنده شي زناور، نو بچی او ښځه ټول په کمره کې پټ شي، ور بند کوي څاروی راننوت، هسې نه چې څوک ووایي چېرته وړوکی ونه وایي. وی دا خو د درنده صفت دی، زما په مخ کې بیا د دې ذکر ونه کی، زما په مخ کې بیا دا صفت ذکر نه کی چې زه دومره غیرتي یم. وی پکار خدا وه چې تا سفر کړی وی او ته کور ته راغلی وی ډېرې ورځې پس،
چې بچو دې تا له ټولو را منډې کړی وې، ټول بچي دې تا نه تو شوی وې، پلاره چرته تللی وې، موږ در پسې خپو دا دومره ورځې خو ته نه وې، بیبي راغلی وې تا نه یې تپوس کړی وې، بچي در نه ټول تو شوی وې چې پلاره ته چرته تللی وې، ته خو نه وې. انسان کې به د محبت مات دی، د کې به د الفت مات دی، دی به کور کې روابط ښه ساتي. او حدیث مبارک کې راځي رب العالمین فرمایي وی دا بیبیانې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي. ته تی نیکا د من نه اوچت کا، دا خو نیکا ده چې تاله پیزار پالش کوي، تاله جامې اسری کوي، تاله د کور چوکیداری کوي، تاله بچی قلاری. دا ولی کوي؟ دا وینځه ده؟ دا تا جهاد کې نیولې و چرته؟ نه، دا خو مسلمانه ښځه ده، ستا په شان خاندان د دیم دی، ستا په شان قبیله د دیم ده. دا ولې تا ته تابعداره شوې ده؟ ځکه چې د دې په منځ کې الله وی یو عقد شوی چې هغې ته نکاح وی. دا تا ته نکاح دومره ټیټه کړې ده. او چا چې د خپلې بیبي سره زیاتې وکړو، رب العالمین فرمایي دا زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي. او قیامت کې به د ښځې متعلق د خاوند نه حساب زه پخپله اخلم. نو چې سړی پخپله الله له حساب ورکولی شي جو ټیک خبره ده. بهر صورت شیطان په دې ډېر خوشحالي پیدا کو. وی دا ګوډ حدیث مبارک کې راځي وی دغه شیطان دی ګوډ شیطان لپاسي وی با سره غاړه غړی سلام وکوي کار پکې تو کو. دا نور خو اصلیږي غرضي کار تو کو چې د ښځې او د خاوند په مابین کې د اختلاف پیدا کو. نو د ښځې او د خاوند اختلاف د دې اثر په کور وشي، په الواد اول د دې اثر کیږي، الواد تربیت تباہ و برباد. دویم اثر په محله وشي، دریم اثر په کلی وشي، څلورم اثر په ټوله علاقه باندې کی. دا به نه وایي چې دا زما د ښځې اختلاف دی. ستا د ښځې او د اختلاف اثر اول په بچو شوی دی، په غونډه محله کې دی، په غونډ کلي کې د هغې اثرات خواره دي. دا دومره ناکاره ګناه ده، په دې شیطانان غاړې میلاوي. نو پکار نه ده ښځه او خاوند د حتی الوسع کوشش کوي چې کلم اختلاف راځي سمدستي دی ختموي، چې دا خو د شیطان د خوشحالولو ذریعه ده. څه ولې شیطان خوشحاله؟ نو زد دی ننیسی او دا اختلاف تی ختمی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت ورتوی ډیر ستر عالم تیر شوی دی. هغه یو بهترین نسخه لیکلی ده. وی زه یو مثال درکام کدا ښځې او خاون یاد ساتنه چرې به اختلاف را نشي. ښځې او خاون کې به اختلاف نه راځي کدا یاد ساتو. مثال لیکلی دی وی د باغ مالکو هغه باغ ته راغی، د باغ نوکر ته وی مال یو میوه راوشو کوه. راته به او د باغ نوکر به میوه شو کوله ټیم په ټیم. دا د دې مالکانو عادت. یو ورځ دا مالک راغی دی نوکر ته وی مال میوه وشو کوه. نوکر چې میوه وشو کوله او مالک لی ورکړله، مالک چې تی یو څو چکه وکړه نو هغه ډېره ترخه وه. نو مالک خو نشوه خوړلی، نو دې نوکر لی ورکړه. مطلب یې دا چې دا میوه ګزاره که ډېره ترخه ده. هغه نوکر په هغې میوه لګیا دی خوري، د ارتاولو دپاره ورکړله او نوکر یې خوري. دا مالک تېنه تپوس کوي وی دا میوه خو ډېره ترخه نه ده؟ وی ولې نه؟ وی ته یې ولې خورې؟ دا ته ولې خورې؟ هغه نوکر یوه عجیبه خبره کوي. وی ای مالکه ته چې کله میوه نور کله اخورې نو ماله تې راکئ. هره ورځ د دې لاس نه ماته میوه میلاویږي، نو چې کلم میوه راکئ نو هغه خوږه میوه. ته چې ماله کلم راکئ نو هغه خوږی. نو نن چې ترخه رالاله ما وی دا هغه لاس دی چې هره ورځ خوږه میوه راکئ. نو خیر دی که نن د هغې لاس نه ترخه میوه راله نو هم به یې زه برداشت کړم، ځکه دا هغه لاس دی چې هره ورځ خوږه میوه راکئ.
اشرف علي تانوی رحمت الله علیه دا رکوټې سړی نه و. هغه وایي که د خاوند دا سوچ وکړو چې هره ورځ سالن په ټیم تیاریږي، هره ورځ زما پیزار په ټیم تیاری، هره ورځ زما جامې په ټیم اسری کړي، خیر دی که نن سالن کې مالګه ډېره شوله. دا هغه لاس دی چې هره ورځ ترې نه برابر سالن میلاویږي. دا هغه لاس دی چې هر ټیم ماله کپړې په ټیم اسری کیږي. نن خیر دی که بې ټیمه رالي ایبه دا هغه لاس دی چې هره ورځ خواږه میلاویږي. نه که د خاوند دا سوچ کولی نو ده به جنگ نه جوړو. داسې که د ښځې سوچ کولی چې د خاوند دا حلال او حرام ته چې دی نه ګوري او دا د ملکونو نه چې ورک دي په ملیشه او دوبو کې ناست دي، په دې حالت کې ناست دي، دې بچو له او ښځو له مزدوري کوي. نه که دې ښځې دا سوچ کولی چې هره ورځ هره موقع دته ما د پیسو ویلي ده رالیږلي دي، زما هره مطالبه ده پوره کړې ده، نه خیر دی که نن ما د جوړې وي د رانه وړه نو خیر دی، ای به هره ورځ یې راوړې ده. که نن یې رانه وړه نو دا هغه لاس دی چې هره ورځ ترې خواږه میلاویږي، نه خیر دی نن دې ترې تارخه میلاو شي. نو مونږ او تاسو د یوې ورځې په ترخو باندې د ټول عمر خواږه ییر کو، نو داسې نه ده پکار. دې باندې شیطان ډیر خوشحالیږي. حتی الوسع کوشش کوئ خپلو بیبیانو سره ښه روابط ساتئ. په دې بنیاد که روابط ورانوم نو شیطان خوشحالیږي. او علما وایي ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی تاسو کې د ټولو نه ښه سړی غوره سړی څوک دی؟ صحابه ورته وی چې کم سړی د خپلې بیبي سره ښي دی په ټوله دنیا کې غوره دی. مونږ الټه یو، په بار د هر چا سره ښه یو، چې کور ته رادنده شو نو بیا په تندي باندې 12 بجې بیبي سره روابط وراني. دا ښه سړی نه دی. د دواړو جهانو سردار وی ښه نه دی. زه دته ښه نه وامه. د احادیثو په ذخیره کې به دا اخلاق چرته ونه ګوري. که ته ښه سړی جوړېدل غواړې ړومبې شروع به د خپلې بیبي نه کوي. چې د بیبي سره ښه سړی شوې د دواړو جهانو سردار صحابه ورته وی تاسو ټولو کې زه غوره یم، ځکه چې تاسو ټولو کې زه د خپلې بیبي سره ښه یم. نو بهترین اخلاق دا دي چې هغه ستا د کور نه شروع شي. ما طارق جمیل صاحب نسوات اجتماع کې یوه خبره اورېدلې وه، بیا مې یو کتاب کې وموندلم. هغه دا خبره کړې وه چې کله د نیکو تول بندله کوي نیکی تلل شي، نو وی ړومبې به پکې د بیبي سره ښه تعلق د خاوند څومره وي اول به ولادات تلي. نه که دی وتلو خو خبره ګرانه ده، ټول به پکې بیا ګیر یو. نو که مونځ رالاول ونه تلی وی چې اول دله دا کلیرینس کو چې د بیبي سره د ښه تعلق څومره، نو بیا به دې کې ډېر ناکامه راشو. نو د دواړو جهانو سردار فرمایلی دی وی غوره په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي، نو دې سره ښه روابط ساتئ. دا د ښو اخلاقو نښه ده. اشرف علي تانوی رحمت الله علیه له یو سړی راغی، ورته وی زه دومره بهادر یم، خپله بهادري ښودله. وی د کور نه ډېره موده پس وتلی وم، ډېر اوږد سفر تلی وم، چې وی کور ته رالمه نو زه دومره غیرتي یم چې دومره ورځې مې په بار ایستلې وي، او چې کور ته رالمه نو ښځې مې رانه تپوس هم نشو کولی چې ته چرته تلی وي. بس غلی غلی ناسو تپوس جرأت ما نه نشو کولی. وی دومره بهادر یم. اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ورته وی نن د زما په مخ کې د دې صفت ذکر وکړو، خدا زما په مخ کې بیا ذکر نه کی. وی دا تا چې کم خوی ذکر کو دا د درندگانو خوی دی. دا خو چې کور ته درنده رادنده شي زناور، نو بچی او ښځه ټول په کمره کې پټ شي، ور بند کوي څاروی راننوت، هسې نه چې څوک ووایي چېرته وړوکی ونه وایي. وی دا خو د درنده صفت دی، زما په مخ کې بیا د دې ذکر ونه کی، زما په مخ کې بیا دا صفت ذکر نه کی چې زه دومره غیرتي یم. وی پکار خدا وه چې تا سفر کړی وی او ته کور ته راغلی وی ډېرې ورځې پس، چې
چې بچو دې تا له ټولو را منډې کړی وي، ټول بچي دې تا نه تو شوی وی، پلاره چرته تللی وي، مونږ در پسې خپو دا دومره ورځې خو ته نه وي، بیبي راغلی وی تا نه یې تپوس کړی وی، بچي در نه ټول تو شوی وی چې پلاره ته چرته تللی وی، ته خو نه وي. انسان کې به د محبت مات دی، د کې به د الفت مات دی، دی به کور کې روابط ښه ساتي. او حدیث مبارک کې راځي رب العالمین فرمایي وی دا بیبیانې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي. ته تی نیکا د من نه اوچت کا، دا خو نیکا ده چې تاله پیزار پالش کوي، تاله جامې اسری کوي، تاله د کور چوکیداری کوي، تاله بچی قلاری. دا ولی کوي؟ دا وینځه ده، دا تا جهاد کې نیولې و چرته نه، دا خو مسلمانه ښځه ده، ستا پشان خاندان د دیم دی، ستا پشان قبیله د دیم ده، دا ولی تا ته تابعداره شوې ده؟ ځکه چې د دې په منځ کې الله وی یو عقد شوی چې هغې ته نکاح وی، دا تا ته نکاح دومره ټیټه کړې ده. او چا چې د خپلې بیبي سره زیاتې وکړو، رب العالمین فرمایي دا زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي، او قیامت کې به د ښځې متعلق د خاوند نه حساب زه پخپله اخلم. نو چې سړی پخپله الله له حساب ورکولی شي جو ټیک خبره ده.